السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې د روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. په خپلو کورونو کې مو د تیر لوست کورنۍ دنده هم اجرا کړې وي او د نن ورځې د لوست لپاره مو هم چمتوالی نیولی وي. تیر لوست مو په پوره غور او دقت سره زده کړی اوسیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د تیر لوست په اړه لنډې خبرې کوو تر څو ستاسو تیر لوست بیا تاسو ته تکرار شي او تاسو ورباندې ښه وپوهیږئ. ګرانو زده کوونکو، د تیر لوست موضوع مو وه د پوتاشیم کیمیاوي ترکیب له اکسیجن سره. څرنګه چې ګرانو زده کوونکو، پوتاشیم د دوراني جدول د لومړي اصلي ګروپ عنصر ده او په خپل وروستي مدار کې یو الکترون لري، نو نشي کولی چې 7 نور الکترونونه واخلي او خپل ځان اوکتیت کړي. نو د همدې امله خپل یو د وروستي مدار الکترون له لاسه ورکوي تر څو اوکتیت شي. او همدارنګه اکسیجن چې د دوراني جدول په 6م اصلي ګروپ کې ځای لري، یعنې په خپل وروستي قشر کې 6 ولانسي الکترونونه لري چې نشي کولی 6 الکترونونه له لاسه ورکړي او خپل ځان اوکتیت کړي، بلکې 2 الکترونونه اخلي او خپل ځان اوکتیت کوي. چې د یو پوتاشیم له اتوم څخه یو الکترون او د دوهم پوتاشیم له اتوم څخه هم یو الکترون اخلي، ټول 2 الکترونونه اخلي او خپل ځان اوکتیت کوي. د پوتاشیم تعامل له اکسیجن سره سرته رسیږي او پوتاشیم اکساید جوړیږي. لکه په دې معادله کې پوتاشیم چې د لومړي اصلي ګروپ یو عنصر ده او په جامد حالت پیدا کی یو اتومي، نو پوتاشیم جامد حالت له اکسیجن سره تعامل کوي، اکسیجن په ګاز حالت پیدا کی او 2 اتومي. د دواړو د تعامل په پایله کې پوتاشیم اکساید ماده جوړیږي چې 2 پوتاشیم یو اکسیجن ته 2 الکترونه ورکوي، یعنی هر یو پوتاشیم یو الکترون ورکوي. نو څرنګه چې معادلې توزین ته متوجه شو، نو پوتاشیم په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم، په محصول موادو کې 2 اتومه، او اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه، په محصول موادو کې یو اتوم. نو موږ باید د پوتاشیم اکساید ضریب ورته 2 کړو. 2 اکسیجن اتومونه په محصول موادو کې او 2 هم په تعامل کوونکو کې، او 2 په 2 کې 4 پوتاشیم په محصول موادو کې، 4 به ضریب ورته ولیکو په تعامل کوونکو کې چې معادله یې توزین شي. نو ویلی شو چې پوتاشیم یو اتوم یې یو الکترون د اکسیجن یو اتوم ته ورکړی ده او دوهم اتوم هم یو الکترون ورکړی ده چې هم اکسیجن اوکتیت شوی ده او هم پوتاشیم، یعنی پوتاشیم فلز ده. د فلز او غیر فلز ترمنځ تعامل صورت نیولی، فلزي اکساید جوړ شوي چې مالګه هم ورته ویل کیږي، او ترمنځ یې اړیکې هم ایوني اړیکې دي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې موږ او تاسو د مګنیزیم او اکسیجن ترمنځ کیمیاوي تعامل هم لیدلی و چې مګنیزیم د اکسیجن له اتوم سره کیمیاوي تعامل سرته رسوي. بیا هم ویلی شو چې اکسیجن په 6م اصلي ګروپ کې ده، 2 الکترونو ته ضرورت لري تر څو اوکتیت شي، او مګنیزیم په 2م اصلي ګروپ کې ده، 2 الکترونونه په خپل وروستي مدار کې لري. نو 2 الکترونو په ورکولو سره او اکسیجن د 2 الکترونو په اخیستلو سره اوکتیت کیږي، مشبوع کیږي. نو د همدې امله مګنیزیم 2 الکترونونه اکسیجن ته ورکوي او اکسیجن 2 الکترونونه له مګنیزیم څخه اخلي، چې ترمنځ یې نسبت هم یو په نسبت د یو دی، او د پوتاشیم کې نسبت 2 په نسبت د یو. اوس که چیرې د معادلې توزین ته ځیر شو، نو لیدل کیږي چې مګنیزیم په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم، په محصول موادو کې هم یو اتوم، اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه، په محصول موادو کې یو اتوم. نو موږ باید د مګنیزیم اکساید ضریب ورته 2 کړو. اکسیجن 2 اتومه شو، په تعامل کوونکو کې هم 2 اتومه دی. مګنیزیم 2 اتومه شو په محصول موادو کې، په تعامل کوونکو موادو کې به هم 2 ضریب ورته ولیکو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د 2م اصلي ګروپ د عناصرو له جملې څخه کلسیم هم له اکسیجن سره
یو ځای کړی و او کلسیم اکساید یو فلزي اکساید لاسته راغلی و. کلسیم اکساید که ځیر شو د کلسیم اکساید او مګنیزیم اکساید معادلې د تعامل دواړه یو ډول دي، ځکه کلسیم او مګنیزیم دواړه په دوهم اصلي ګروپ کې شتون لري، یعنې په خپل وروستي مدار کې 2 الکترونه لري، او اکسیجن په شپږم اصلي ګروپ کې شتون لري، په خپل وروستي مدار کې 6 الکترونه لري. نو کلسیم هم 2 الکترونه یو اتوم اکسیجن ته ورکوي او یو اتوم اکسیجن هم 2 الکترونه له کلسیم څخه اخلي چې په پایله کې کلسیم اکساید لاسته راځي. بیا هم د معادلې توزین ته ځیر شو نو کلسیم یو اتوم او په محصول موادو کې هم یو اتوم او مګنیزیم په تعامل کوونکو موادو کې وبخښئ اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه او په محصول موادو کې یو اتوم. نو 2 ورته د ضریب په ډول لیکو. اکسیجن هم 2 اتومه شو په محصول موادو کې، هم په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه ده، او کلسیم 2 اتومه شو په محصول موادو کې، په تعامل کوونکو کې به هم 2 ضریب ورته ولیکو. په همدې ډول موږ او تاسو د جست د تعامل معادله له اکسیجن سره هم لیکلې وه چې جست هم کولی شي له اکسیجن سره تعامل وکړي او جست اکساید مرکب لاسته راشي، چې بیا هم د معادلې توزین د مخکینیو 2 معادلو په شان ده. جست په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم، په محصول موادو کې هم یو اتوم، اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه، په محصول کې یو، نو 2 ضریب ورته لیکو. اوس چې جست 2 اتومه شو نو په تعامل کوونکو کې هم ورته 2 ضریب لیکو. دا و زموږ او ستاسو د تیر لوست لنډیز چې په تیر لوست کې موږ او تاسو د دغه 3 معادلو د دغه 4 معادلو له جملې څخه د مګنیزیم او اکسیجن ترمنځ تعامل په عملي ډول په یوه تجربه کې سرته ورسولو چې د مګنیزیم او اکسیجن ترمنځ د تعامل په پایله کې مګنیزیم اکساید جوړ شول او یوه رڼا یې هم تولید کړه. همدارنګه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته د تیر لوست کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسو به د 52 صفحې کړنه چې د پوتاشیم تعامل له فلورین سره او د لیتیم تعامل له برومین سره او همدارنګه د مګنیزیم تعامل له ایودین سره و، دا په معادلو کې به یې ولیکئ او توزین به یې کړئ، او همدارنګه دغه 4 معادلې به ولیکئ او توزین به یې کړئ. نو په دې هیله یم چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده په پوره غور او دقت سره سرته رسولې وي. ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې لوست ته، چې د نن ورځې لوست زموږ او ستاسو بیا هم د غیر فلزونو ترکیب له یوبل سره دی. په تیر لوست کې د فلز ترکیب له غیر فلز سره، یا د پوتاشیم ترکیب له اکسیجن سره، د مګنیزیم ترکیب له اکسیجن سره، د کلسیم ترکیب له اکسیجن سره او د جست ترکیب له اکسیجن سره و، چې د فلز او غیر فلز ترمنځ ترکیب و. خو په دې د نن ورځې په لوست کې د غیر فلزونو ترکیب له یوبل سره مطالعه کوو. ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم ټولګي کیمیا مضمون 4 څپرکي موضوع مو ده د نن ورځې د غیر فلزونو ترکیب له یوبل سره. ګرانو زده کوونکو زموږ په دې لوست کې موخې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې په دې وتوانیږئ او وکولی شئ چې د غیر فلزونو ترکیب له یوبل سره وپېژنئ، چې کله 2 غیر فلزونه له یوبل سره یو ځای شي، ترکیب شي او مرکبات لاسته راشي. دا مرکبات یې څه ډول مرکبات دي، ترکیب یې څه ډول ترکیب ده، او لاسته راغلي مرکبات یې هم تاسو وپېژنئ. د لوست پاڼه 53 لوست مو 28 لوست ده او زه صفت الله شاکر ستاسو په چوپړ کې د دې لوست د وړاندې کولو لپاره حاضر یم. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو غیر فلزونه هم په خپل منځ کې سره ترکیب کوي یا سره یو ځای کیږي او مرکبات جوړوي، چې لاسته راغلي مرکبات یې په خپل منځ کې اشتراکي اړیکې لري او دغه لاسته راغلي مرکبات یې مختلف مرکبات وي، یعنی د غیر فلزونو د ترکیب څخه مختلف مرکبات لاسته راځي چې د دغه مرکبات ترمنځ یې اشتراکي اړیکې شتون لري. که چیرته موږ تاسو د اوبو حیاتي مرکب ته متوجه اوسیږو، د اوبو حیاتي مرکب هم له 2 اتومه هایدروجن او 1 اتوم اکسیجن څخه جوړ شوی، چې هم هایدروجن غیر فلز ده او هم اکسیجن غیر فلز ده. او د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن او اکسیجن د اتومونو ترمنځ اړیکه هم اشتراکي اړیکه ده.
نو راځو د اوبو د لاسته راوړلو معادله لیکو. ګرانو زده کوونکو، هایدروجن هغه عنصر دی چې په دوه اتومي حالت پیدا کیږي او د ګاز په ډول موجود وي. اکسیجن هم په دوه اتومي شکل او د ګاز په ډول دواړه سره یو ځای کیږي او د اوبو مرکب لاسته راځي چې اوبو مرکب مایع حالت لري. که چیرته موږ او تاسو متوجه شو، هایدروجن هم غیر فلز ده او اکسیجن هم غیر فلز ده، چې دواړه د غیر فلزونو ترکیب یا یو ځای کیدل دي یو له بل سره. هایدروجن دوه اتومه دی، په تعامل کوونکو موادو کې، په محصول موادو کې هم دوه اتومه دی، مګر اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه او په محصول موادو کې یو اتوم. نو د معادلې د توزین لپاره راځو د هایدروجن او اکسیجن لپاره عمومي دوه ضریب لیکو، چې دغه عمومي دوه ضریب هم د اکسیجن په اتومونو کې او هم د هایدروجن په اتومونو کې شامل ده. دوه اتومه اکسیجن په محصول موادو کې او دوه اتومه په تعامل کوونکو موادو کې اوس اکسیجن سره برابر شو یا توزین شو، او هایدروجن دوه په دوو کې څلور اتومه او په تعامل کوونکو موادو کې به هم ورته دوه ضریب ولیکو تر څو معادله یې توزین شي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، نه تنها د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ چې دواړه غیر فلزونه دي ترکیب صورت نیسي، بلکې د هایدروجن او نایتروجن ترمنځ هم کیمیاوي ترکیب صورت نیسي چې هایدروجن او نایتروجن هم غیر فلزونه دي او مختلف مرکبات جوړوي چې ترمنځ یې اشتراکي اړیکې شتون لري. که چیرته بیا هم د هایدروجن تعامل چې یو غیر فلز ده د نایتروجن سره چې دا هم غیر فلز ده ولیکو، نو په پایله کې د امونیا ګاز لاسته راځي، NH3 ګاز، چې امونیا ګاز اوبه خو حیاتي مرکب و چې د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند ورپورې تړلی ده. امونیا بیا د یوریا سرې په جوړولو کې او کارول کیږي او په نور ځایونو کې هم کارول کیږي. نو د هایدروجن او نایتروجن دوه غیر فلزونو ترمنځ کیمیاوي ترکیب صورت ونیو چې امونیا لاسته راغله، او امونیا د مالیکول د اتومونو په داخل کې اشتراکي اړیکې شتون لري. چې که موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د دې معادلې توزین ته ځیر شو، نو ګورو چې هایدروجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه، په محصول موادو کې درې اتومه دی، او نایتروجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه، په محصول موادو کې یو اتوم دی. نو دوه ورته ضریب لیکو چې دوه اتومه نایتروجن په محصول موادو کې او دوه په تعامل کوونکو کې، همدارنګه دوه په دریو کې شپږ اتومه هایدروجن په محصول موادو کې، نو درې ورته ضریب لیکو، دوه په دریو کې هم شپږ اتومه. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، نه تنها د هایدروجن او اکسیجن یا هایدروجن او نایتروجن ترمنځ کیمیاوي ترکیب صورت نیسي چې غیر فلزونه بلل کیږي، بلکې د سلفر او اکسیجن ترمنځ هم کیمیاوي ترکیب صورت نیسي چې سلفر ډای اکساید جوړوي. سلفر هغه عنصر دی چې په جامد حالت پیدا کیږي، غیر فلز ده او اته اتومي ډول پیدا کیږي، یعنی اته اتومه یو ځای پیدا کیږي. که چیرته سلفر له اکسیجن سره تعامل وکړي چې په دوه اتومي حالت او د ګاز په ډول پیدا کیږي، نو سلفر ډای اکساید لاسته راځي. سلفر ډای اکساید هم یو ګاز ده. بیا هم که د معادلې توزین ته ځیر شو، دواړه غیر فلزونه دي، نو اته اتومه سلفر تعامل کوونکو کې او په محصول کې یو اتوم، نو اته به ورته ضریب ولیکو، او په اته په دوو کې شپاړس اتومه اکسیجن، په محصول موادو کې اته به ورته ضریب ولیکو، دوه په اتو کې شپاړس اتومه په تعامل کوونکو موادو کې. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو هره ورځ په خپلو کورونو کې مختلف مواد سوځوو، عضوي مواد سوځوو، د سون مواد. که چیرته کاربن وسوځېږي چې کاربن هم غیر فلز ده، په جامد حالت پیدا کیږي، له اکسیجن سره یو ځای شي، نو د کاربن ډای اکساید مرکب لاسته راځي چې دا هم یو ګاز ده. که ځیر شو معادله په خپله توزین شوې معادله ده، کاربن یو اتوم، کاربن یو اتوم او اکسیجن دوه اتومه، اکسیجن په محصول موادو کې هم دوه اتومه دی. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې موضوع چې د غیر فلزونو ترکیب له یو بل سره و.
اوس راځو ګرانو زده کوونکو د دغه غیر فلزونو د ترکیب له جملې څخه غواړو چې یوه معادله یې تاسو ته ازمایښت کې ثابته کړو که چیرته سلفر د اکسیجن په موجود کې وسوځول شي سلفر ډای اکساید لاسته راځي چې سلفر ډای اکساید بیا له اکسیجن سره تعامل کوي او سلفوریک اسید یا سلفورس اسید لاسته ورڅخه راځي. ښه ګرانو زده کوونکو نو د نن ورځې د ازمایښت لپاره زموږ ستاسو سره یوه د حرارت یا تودوخې سرچینه پکار ده او یو مو هم سلنډر پکار ده، یو د احتراق قاشقه یا د سوځېدو قاشقه، یوه پاڼه کاغذ او همدارنګه ګرانو زده کوونکو اورلګیت او ګرانو زده کوونکو سلفر پوډر مو پکار ده. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو واشنګ بوتل یا د مینځلو بوتل مو پکار ده. همدارنګه ګرانو زده کوونکو ډیجیټلي تله مو پکار ده تر څو سلفر ورباندې اندازه کړو. او په آخره کې زموږ ستاسو د تیزابو د ښودونکی کاغذ یا اندیکاتور یا لتمس کاغذ پکار ده. ګرانو زده کوونکو لومړی د ډیجیټلي ترازو په واسطه باندې موږ او تاسو 0.5 ګرامه یا نیم ګرام په اندازه سلفر اندازه کوو. کله مو چې سلفر اندازه کړل په سلنډر کې یو مقدار مقطرې اوبه اچوو او بیا وروسته دغه سلفر رااخلو او په د سوځېدو یا احتراق په قاشوغه کې اچوو او وروسته له هغې څخه موږ او تاسو د احتراق قاشقه په دغه اوبو کې داخلوو. څرنګه چې موږ مخکې 0.5 ګرامه سلفر اندازه کړي دي نو له همدې څخه ګټه اخلو. ګرانو زده کوونکو لومړی د حرارت سرچینه روښانه کوو او دا چې سلفر یو بد بوی لري نو موږ او تاسو باید له ماسک او دستکشو څخه ګټه واخلو. اوس 0.5 ګرامه سلفر پوډر رااخلو او د احتراق په قاشوغه کې اچوو. کله مو چې د احتراق په قاشوغه کې واچول اوس یې د حرارت منبع ته نږدې کوو تر څو وسوځېږي. ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې په شین رنګه لمبه سوځېږي او دا په دغه د اوبو څخه ډک د اوبو په سطحه باندې نیسو چې په اوبو کې داخل نشي. په د سلنډر کې اوبه موجودې دي په اوبو کې داخل نشي او د سلنډر سر د کاغذ په واسطه بندوو. کله چې ګاز ورڅخه خارج شو اوس د سلفر ډای اکساید ګاز و
اوس دغه د سلفر ډای اکساید ګاز له دغه اوبو سره چې په سلنډر کې موجودې دي تعامل کوي او سلفورس اسید جوړوي. سلفورس اسید موږ تاسې پوهیږو چې تیزاب دي. نو د دغه تیزابو د پوهېدلو لپاره موږ تاسو له لتمس کاغذ څخه ګټه اخلو چې لتمس کاغذ کله پکې ښکته کړو نو د لتمس کاغذ رنګ ته تغییر ورکوي. څرنګه مو چې ولیدل ګرانو زده کوونکو لتمس کاغذ شین رنګ درلود. اوس د هغه اوبو او سلفر ډای اکساید ګاز چې تعامل سره کړی و سلفورس اسید یې جوړ کړل هغه تیزاب دي او د لتمس کاغذ رنګ یې ته یې تغییر ورکړ او رنګ یې سور شو. نو موږ پوهیږو چې د سلفر او اکسیجن ترمنځ په لومړۍ مرحله کې تعامل صورت نیولی دی چې سلفر ډای اکساید لاسته راغلی دی. او معادله یې هم تاسو ګورئ چې سلفر له اکسیجن سره تعامل کړی و سلفر ډای اکساید. اوس که چیرته سلفر ډای اکساید چې یو ګاز و له اوبو سره تعامل وکړي نو له دې څخه سلفورس اسید لاسته راځي H2SO3. ښه سلفر یو اتم سلفر یو اتم اکسیجن 2 او یو 3 اتمه اکسیجن 3 اتمه هایدروجن 2 اتمه هایدروجن هم 2 اتمه. سلفورس اسید یو تیزاب دی او دا مونږ تاسو ته ثابته شوه چې ځکه تیزاب دی چې لتمس کاغذ رنګ ته یې تغییر ورکړ. آبي لتمس کاغذ یې په سور لتمس کاغذ باندې تبدیل کړ. ښه ګرانو زده کوونکو څرنګه چې په نن لوست کې مونږ تاسو غیر فلزونو ترکیب له یوبل سره ولوست. د نن لوست کورنۍ دنده ستاسو دا ده چې تاسو به د اوبو د لاسته راوړلو امونیا سلفر ډای اکساید کاربن ډای اکساید او سلفورس اسید د لاسته راوړلو معادلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او توزین به یې کړئ. او دا چې ګرانو زده کوونکو زموږ ستاسو څلورم څپرکی پای ته ورسید نو تاسو به د راتلونکي لوست لپاره پوره چمتووالی ونیسئ. راتلونکی لوست زموږ ستاسو د څلورم څپرکي لنډیز او د څلورم څپرکي د پوښتنو حل کول دي. ګرانو زده کوونکو تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم د راتلونکي لوست د وړاندې کولو لپاره تاسو پر لوی الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.